افغانانو رونو سره چې دا کومه رویه اختیار شوې ده دا په کار نه وه. دا د انسانیت خلاف ورزي ده. کم بې لکۍ بې غیرته بېکاره بې ضمیره خلک چې دا نفرت خوري، الله پاک یو ته اول هدایت وکړي چې هدایت ورته نه کېږي تباه او برباد دي چې دا نفرتونه ختم شي. لیونۍ د تورو غرونو پناه کېږي که سپوږمۍ د ګړنګونو پناه کېږي او ما یو دیوال تر منځ غملی نه شو هغه ځي د ملکونو پناه کېږي. جمع دی یار پرخه قسم دی ته د ماښام مون نه پس ته نشي ودرېدی پرخه باندې ورېږي یخني اول د ماشومان د ګاډو د لاندې زنانه چې کوم دی یار ډېر مړه والله زه خو نشم کتلی یار. بیا چې موږ کډه ویوړله یو 9-10 ورځې هلته بیا چې واپس بیا موږ کډه راوړله نو هغه احساس هغه تکلیف او هغه بېعزتي او هغه لانجې کونجې مړه قسم په خدای که نه مړه زم دا د الله کافر ته هم نه ښایي. د خپل ځان دپاره اواز نشو چوتولی چې چوتې کو بله ورځ په فیسبوک کې راغلی سافټویر اپډیټ خبره نشو کولی کې چاته کې څنګه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عزیر او تاسو ګورئ بدلون د خپل سوچ. قدرمنو کتونکو دا وخت زما سره ډیر محترم منیر خان ناست دی. یقینا چې د سوشل میډیا د لارې به تاسو ډیر زیات کتلې وي د افغان کډوال په اړه باندې. قدرمنو زما یو لړۍ روانه ده چې زه د داسې شخصیاتو سره کینم چې د هغې سوشل میډیا پلیټ فارم باندې د هغې مینوال وي، د هغې چې کوم د فین فالوورز وي، په دغه سوچ او فکر باندې چې دی فین فالوورز کې چې کوم دی قدرمنو په دې کې زمونږه د لربر پښتانه ټول په دې کې شامل دي. یو مینه ده او یو وجود او یو انسانیت دی. قدرمنو زه نن راغلی یم منیر له په دغه اړه باندې به خبرې ترې کوو چې دا کم کډوال روان دي افغانستان ته په دې باندې د دوی احساس څه دی ویل څه غواړي. منیر یو جهان مننه تاسو وخت راکوجي. سلامونه ډېره مننه عزیر صاحب چې تاسو دلته راغلئ. صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه لکه د افغانیانو دلته زموږ سره 80 کاله وشو. دوی مشران خلکو پکې ودونه نوسي پکې پیدا شو، کړوسي پکې پیدا شو. نو که ستا خیال کېږي کله چې د پښتنو کوم میلمه راشي او بیا یې رخصت کوي نو ډېر په درناوي رخصتوي په احترام باندې که نه. نو زما په خیال زما د حکومت چې کم کار وکړو نو دا نو په کار لکه د انساني حقوق خلاف ورزي. د انساني حقوق دا وایي چې ته د انسانیت خیال وساته. بهر ملک ته وګوره خلک د ځناورو لکه د صحت او د هر څه خیال. یو اتي ما یو ویډیو کتلی یو اتي سیند ته غورځېدلی او ظالمه 3 امبولینس یې ول راغلی وي. صحیح ده. نو دلته ډېر زیات ټایم وشو. دا په کومه طریقه چې رخصتېږي نو یو جمع دی، یخني ده، ماشومانو ته تکلیف دی، د خوراک تکلیف دی، د دوایانو تکلیف دی او په اوړي کې بیا هم خیر څه مسله لکه بیا هم په اوړي کې هم نه وي په کار خو لکه دومره مسله نه وي که نه. نو په جمع کې ډېر زیات تکلیف دی. نو زما په خیال که رخصتول هم نو داسې رخصتول په کار و چې مطلب یو په ښه طریقه باندې که نه. بله خبره دا ده چې دلته تاسو ته ما وختي اسیم د دې ویډیو نه بغیر هم تاسو ته زه لګیا وم چې لکه دلته ډېر ټایم د افغانیانو ورونو زموږ سره وشو. دلته کاروبارونه لکه زه درته دا وایم چې زما ملګری هم ځي که نه نو زه خو به خوشحالېږم نه زه بسې جاړم. صحیح ده. او دا موږ ویډیوګان هم تاسو که وګورئ نو ماشومان هم یو بل له چیزونو جاړي لکه ټایم ډېر زیات وشي که نه. نو حکومت له دا پکار دی که د افغانستان حکومت دی او که د پاکستان حکومت دی اوس هم ټایم شته چې په داسې طریقه باندې خبره وکړي چې په طریقه باندې دا حساب کتاب برابر شي په طریقه لاړ شي. ځکه چې خلکو ته کم تکلیف دی که نه هغه زه په دې ویډیوګانو کې ګورم لکه موږ خو خپله کوو. لکه ما ته یو کس وي یاره وایي تاسو دې لپاره بار اواز چوتوئ که نه. ما ورته یې وروره زموږ داسې سیسټم دی که موږ د خپل ځان دپاره اواز نشو چوتولی چې چوتې کو بله ورځ په فیسبوک کې راغلی سافټویر اپډیټ خبره نشو کولی کې چاته کې څنګه کې. لکه لنډ مثال به زه اوس د پی ټي آی والا درکم که نه که چا جانډم په لاس کې نیولې وروره شی بوتلی دی د بوسوس خی ته جوړ کړی که نه. نو لکه زه په یو سیاسي زه یو پارټي هم نه سپورټ کوم خو لکه جنرال خبره راته کوم. صحیح ده. بله خبره دا ده چې لکه دومره مینه افغانیانو له ورکړلی شوه که نه نو خیر لکه بیا په داسې طریقه رخصتول پکار و چې ښه په درناوي باندې ښه په مینه محبت باندې نو هغه به هم خوشحاله وي موږ به هم خوشحاله. مطلب دا دی چې د نیم نه زیات ژوند چې کوم دی په پاکستان په خاوره باندې تېر کړو. اوس چې وطن ته رخصتېږي نو باید چې په داسې طریقه باندې چې هغه ډېر مینهناک وي یو ډېر احترام والا احترام لکه د انساني حقوق چې کوم دی که نه هغه هم دغه وي.
خیال مطلب ساتل دی په دغه خیال ساتل پکار دی. لکه زه ګورم ماشومان جمع د یار پرخه قسم دی ته ماښام مون نه پسته نشي ودرېدی باندې ورېږي یخني اول د ماشومان د گاډو د لاندې زنانه چې کوم لاندې یار ډېر مړه والله زه خو نشم کتلی یار. لکه زه ته څه وایم که یو کافر هم په داسې حالات کې که نه لکه زه ایز انسانیت دا خبره کوم که نه مسلماني به تې موږ بېله فلحال لږه سیټ ته کو انساني چیزه کم دغه کوم که نه نو هم نه برداشت کېږي داسې خبره ده جی. منیر بل راته دا ووایه چونکې زموږ د پاکستان حکومت د اواز دغه دی چې افغاني به مطلب زی خپل وطن ته تاسو پې خبره مو کړه چې یاره باید چې په یو ښه طریقه باندې دا رخصت شي. سوشل میډیا د چونکې تاسو یو خپل غټ کریټر یې نو په دې ویډیوز کې تاسو له افغانان وروڼو څونه مینه درکوي یا هغې دا ګڼي چې یاره دا د لر پښتون دی یا د بر پښتون دی هغې کې دا احساس وي مطلب که نه برادر زمونږ تا چې څنګه وختي خبره وکړه زمونږ 50 یا 60% کم چې پښتانه وروڼه دي هغه زمونږ د افغانستان والے دي که نه زمونږ ویډیوګانې سپورټ کوي. دې نه مخکې هم که ستاسو خیال کېږي مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه افغانستان او د پاکستان چې کم امن باره کې وه پښتو کې مونږ جوړه کړې وه په هغې کې ما د افغانستان والا رول ادا کړی و تقریبا 2-3 کاله مخکې که نه نو هغې کې هم ما د هغه خلکو دپاره هغه رول ما ادا کړی چې کوم زموږ د پښتانه زیاتر په دې سوشل میډیا باندې دا نفرت خورئ که هغه د افغانستان پښتانه دي او که د پاکستان پښتانه دي ته په سوشل میډیا کې وګوره زموږ واحد پښتون قوم داسې دی که د افغانستان دی او که د پاکستان دی یو چند یو څو کسان چې د دوی د کنزل نه بغیر کار نشته دوی نفرت انتهایی ډېر خورئ صحیح ده. نو دومره نفرت خور کې دغه سوشل میډیا دا ور دی وروره چې بیا زموږ دغه خو پښتنو نه هم لکه لط ورشي او دا یو غلط امیج غورځېږي که نه لکه بیا د پښتنو یو غلط امیج بیا موږ مسلمانان یو داسې نه دي په کار. بیا زما دا خبره وا چې څومره هم کسان اوري داسې مه وایه چې دا زه پاکستانی یم یا زه د هر ځای یم یا زه امریکانی یم یا زه افغانی یم وروره چې د چا څومره موس کېږي نو د دغه کډوالو سره د دغه رونو سره امداد وکړئ ځکه چې د کډې وړلو راوړلو دا احساس ما سره شته 2006 کې چې کله په باجوړ کې جګړه وه زه بیسیکلي د باجوړ یم ما چې کله کډه راوړله نو ما باندې چې کوم تکلیف تیر شوی دی که نه نو هغه هر څه ما ته نه مخې ته شي نو ځکه ما سره هغه احساس شته دی. بیا چې موږ کډه ویوړله یو 9-10 ورځې هلته بیا چې واپس بیا موږ کډه راوړله نو هغه احساس هغه تکلیف او هغه بېعزتي او هغه لانجې کونجې مړه قسم په خدای که نه مړه زه هم دا د الله کافر ته هم نه ښایي دا ډېر ګران کار دی یار ډېر زیات ګران او بیا داسې په تکلیف باندې لکه دا الله دې په خپل رحم وکړي یار. بس منیر څه میسج ورکوي جی پښتنو ته؟ بس پښتنو ته خو دغه میسج دی مړه په دې هر سړی په خپل ځای باندې میچې ور دی پوهېږي نفرتونه مه خوروئ یاره نفرتونه هېڅ هم نه جوړېږي قسم دی 2 ورځې ژوند دی صحیح ده که خاص کر زموږ د پښتنو وروڼو ته درخواست دی که د لر دی او که د بر دی نو مهرباني وکړئ نفرتونه هېڅ هم نه جوړېږي یو بل سره مرسته کوئ که هغه جاني وي او که مالي وي.